السلام علیکم دوستانو په نننۍ ویډیو کې تصویران ویډیوانې دغه شان نور څومره ډیټا چې وي تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې پخواني تاسو نه ډیلیټ شوي وي بیرته یې پیدا کړئ. په دې ویډیو کې بالکل همدا طریقه در زده کوم. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې په روپو دی، خو دا به زه تاسو ته د دې فری ورژن در کوم. په پلی سټور کې نشته. دا اپلیکیشن دوستانو چې کوم دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ د لینک څخه په اول کمنټ کې یا په ډسکرپشن کې د دې اپلیکیشن لینک تاسو کتلی شئ. دوستانو ګورئ د دې اپلیکیشن په ترو تاسو بالکل کولی شئ چې ستاسو پخواني کمې ویډیوانې کم تصویران ډیلیټ شوي وي بیرته یې راپیدا کړئ. نو د ویډیو خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. که زموږ پاڼه مو نه وي لایک کړې، زموږ فیسبوک پاڼه همدغه شان یوټیوب چینل فالو سبسکرایب کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. ورځو همدې اپلیکیشن ته ګورئ. د دې فری ورژن صحیح طریقې سره کار نه کوي، خو دا د روپو ورژن نه موږ فری ورژن جوړ کړی دی درته چې تاسو کولی شئ چې دا د لینک څخه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا اپلیکیشن دوستانو آن کړو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د دې اپلیکیشن آن کولو وروسته به دلته کې تاسو ته وایي سټارټ بیسک فوټو سکینو. نو په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دلته کې بیا تاسو ته وایي ګو ټو سیټینګ. یو پرمیشن چې کوم دی هغه به تاسو د خپل موبایل څخه ورته الاو کوئ. په دې بټن باندې مو چې کلیک وکړو دا بټن کوم چې دی دا اپشن دا به تاسو ورته آن کړئ. د دې آن کولو سره به دوستانو تاسو بیک بټن سره بیرته راشئ. اوس ستاسو په موبایل کې څومره پخواني ډیلیټ شوي تصویران چې وي هغه ټول بیرته راپیدا شي. ګورئ دوستانو ما تاسو ته وویل چې زه به تاسو ته دا طریقه هم در زده کوم چې تاسو ویډیوانې څنګه بیرته راپیدا کولی شئ. ویډیو ته راخیره ګورئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن یا په اولني کمنټ کې میلاو شي. دا اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ستاسو په موبایل کې پخواني څومره تصویران چې وي چې څومره مخکې مو ډیلیټ کړي وي بالکل د دې اپلیکیشن په تور بیرته راپیدا کولی شئ. په سکرین باندې تاسو ته ښکاري. دلته کې موږ ته وایي چې ډېر زیات چې کم دی هغه تصویران ستاسو ټوله ډیټا دا اپلیکیشن بیرته راپیدا کوي. خو دا به تاسو خپل ګیلري ته څنګه سیو کوئ. ګورئ دا خو زموږ په موبایل کې ډېر پخوانه زه استعمالوم نو دې کې به ډېر زیات تصویران وي. هغه ټول چې راپیدا کوي ټایم اخلي. خو زه تاسو ته طریقه در زده کوم چې دا تصویران کله تاسو ته راپیدا کړي دا به تاسو خپل موبایل ګیلري ته څنګه له دې ځای څخه ډاونلوډ کوئ. دلته کې کم تصویران چې تاسو خوښ شي هغه به دوستانو په دې طریقې سره سلیکټ کړئ. هغې وروسته به په ریکوري اپشن باندې کلیک وکړئ. په ریکوري باندې کلیک کولو سره دلته کې درې اپشنې درکوي. نو د دې درو اپشنو په تور تاسو کولی شئ چې دا تصویران ګوګل ډرایو، ایمیل داسې نور کم هغه چې دي هغه درکوي. ورسره که چېرته غواړئ دا تصویران تاسو موبایل ته سیو کړئ نو تاسو ته منځني اپشن ښکاري. په سکرین باندې تاسو ته ښکاري دا به تاسو ووهئ. دلته کې بیا تاسو ورته یو فولډر سلیکټ کړئ. هغې وروسته د هغه فولډر سلیکټ کولو وروسته په اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ. په اوکې باندې کلیک کولو سره هغه تصویران چې تاسو سلیکټ کړي وو نو هغه د دې طریقې سره ستاسو ګیلري ته ډاونلوډ شي. اوس دوستانو په دې کې بله خبره هم په یاد لرئ چې تاسو کولی شئ چې سلیکټ په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ نو دا ټول تصویران چې کوم دي دا به ستاسو موبایل ته چې کوم دي ډاونلوډ شي. په سلیکټ آل باندې کلیک کولو سره په دې فری ورژن کې دا کار نه کوي چې تاسو سلیکټ آل کړئ او بیا ټول موبایل ته ډاونلوډ کړئ. په فری ورژن په دې اپلیکیشن کې کار نه کوي. دا به تاسو په روپو اخلئ. خو د کم اپ چې زه درکوم تاسو بالکل په دې کې بالکل مفت کولی شئ چې ټول تصویران د یو کلیک سره سلیکټ کړئ او بیا خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. ګورئ دوستانو موږ تاسو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه زده کړه چې موږ تاسو ډیلیټ شوي تصویران بیرته څنګه راپیدا کولی شو. اوس دوستانو که چېرته څوک غواړي چې هغه ویډیوانې چې دی د خپل موبایل څخه ډیلیټ کړي وي هغه بیرته راپیدا کړي نو د دې لپاره زه روانه ویډیو کې دا طریقه در زده کوم. زموږ پیج همدغه شان یوټیوب چینل سبسکرایب فالو کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.